دا په غرونو کې هغه سوري یا څمڅې دي چې په افغانستان باندې د مختلفو امپراتوریو د یرغل پر مهال افغانانو ترې د جهادي سنگر په توګه کار اخیسته. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین بیا د یاد سفر پر مهال دا تاریخي ځایونه بولي او دا څمڅې یې د ځوان نسل لپاره د خپلو پخوانیو اتلانو اتلولي ښودل وبلل. ځوانانو د دې څخه لیدنه وکړله او د دې ځای قومي مشرانو سپین ږیري د تیر جهاد ګډونوالو ځوانانو ته هغه خطرې او معلومات شریک کړل د ځوانانو سره. سفر موخه همدغه وه چې ځوانان د تیر تاریخ کې چې څه تیر شوي دي زموږ نیکونو چې د شوروي اتحاد په خلاف کومه سرښندنې او قربانۍ کړې دي هغه ځوانان د نږدې نه وګوري، د دوی مرکزونه وګوري، د دوی ځایونه وګوري. د اطلاعات او کلتور ریاست په دې فرهنګي سفر کې یو شمیر فرهنګي ځوانان هم شامل وو. ځایي اوسیدونکي بیا دا څمڅې ډېرې پخوانۍ بولي او له حکومته غواړي چې دا تاریخي ځایونه باید ورغول شي او ترڅنګ یې یادې سیمې ته د روغتیا، تعلیم او لویو لارو جوړولو په برخه کې پاملرنه وکړي. په دغه ځای کې د روس جنګ چې و په دغه ځای کې خاقاني صاحب څمڅه ووالی چې څمڅه یې ووالی دغه ځای نه یې ګروپینه لاژل او دوله په خیز کې یوځي بل ځای تاروزینه یې شکل په دغه وطن باندې بمبار وشو خپل یې مو په کې بمبار شوی دی وای مو خیر شهیده شوه په کې روس په واک کې میر مې زخمی شوه او سی کېرینا په کلي کې په ځان شوره کول نه راوورځاو په ژاور کې کېرینا اعلان کړل بمبار په وشو. میږ غام دا وخوري، د کوم غام دا وخوري، د واړه د ژغ غام دا وخوري، د شهیدونو غام دا وخوري، یغه نریله د وطن غام دا هر څړی زخمی دو کېرینا غز بس د کېری غام دا وخوري چې وای نه خوري غږ دا میلوس نه ورسي خو په ورځ د کمات وی میږ لوس وی دا ګرو میږ هر وخت چې کوم دای چې غوړي میږ وتا زیری د خدماتینه مشکړی دي اسپته من د وخت غوړای میږ خدماتینه چې ونه کوم بیا د قیمت بیا میږ لوس وی دا ګرو. د ګربزو ولسوالۍ اړوند ژورې سیمه له مرکز لري او پاکستان سرحد ته نږدې سیمه ده چې د سیمې اوسیدونکو یې د تیر شوروي اتحاد پر مهال ډېرې قربانۍ ورکړي دي او له شته نظام غواړي چې یادې سیمې ته دې پاملرنه وکړي. احسان الله باور، امید راډیو، خوست.